د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تمه ده چې روغ جوړ به یاستئ او ژوند به درباندې په ډېر ښه ډول تېرېږي. زه ارچوال مو بیا هم له کندوز څخه زما هیواد خپرونه کې هرکلی کوم. دا ځل دا خپرونه مو کمکي یا کوچني اختر ته د کندوز میشتو چمتووالي او همداشان ښار کې د رخ پلورونکو خیاطانو کاروبار ته بیله کړې ده. دا چې کوچني اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې، نو موږ هم په همدې اساس غواړو چې ښار کې له رخ پلورونکو خیاطانو او ښاریانو سره خبرې او مرکې ولرو. راسره اوسئ. یو په زر مبارک ویاړمنو افغانانو، یو په زر مبارک روژې مو خدای قبول کړه. اختر مو مبارک، اختر مو مبارک، اختر مو مبارک، اختر مو مبارک. زما د هیواد خپرونې درنو او خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، ښه راغلاست. موږ نننۍ خپرونه له همدې ځایه پیلوو. موږ همدا شیبه د کندوز ښار په یوه رخ پلورنځي کې قرار لرو. غواړو چې د رخ پلورونکو کاروبار ته هم سر ورښکاره کړو چې په دې شپو ورځو کې د دوی کاروبار څنګه دی، د رخ پلورلو بازار څومره ښه شوی دی. اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې، د ګوتو په شمېر ورځې پاتې. کاروبار مو څنګه دی؟ د رخ پلورلو خرڅلاو بازار څه ډول دی؟ شکر الحمدلله، خدای نه راضي یو. لکه مثبت په تېره کلو باندې دغه امارت اسلامي چې راغلی کارونه هم ښه سوي دي. شکر الحمدلله، خدای نه ډېر دغه راضي یو. لکه مخکې به دومره کاروبار دومره هغه په هغه باندې نه و، لکه څه کال څومره هغه ده. خو خدای نه به مزار ډېر بار الله دغه ډېر شکر ده. مشتري هم ښه دغه لرو، کاروبار هم ښه ده. لکه مخکې به دومره کار دغه هغه نه و، اوس شکر الحمدلله کار ډېر ښه سوی ده. په تېر هغه کالو په هغه باندې څه کال کار لږ نه، لکه مخکې 50% 80% هغې نه کار لږ ښه سوی ده. شکر الحمدلله خدای ډېر دغه راضي. څو ډول تکې لرئ؟ کوم تکې کوم رنګونه ډېر خلک خوښوي؟ تکې هر رنګ، نو شوق ذوق د هر سړي خپل شوق ذوق ده. تکې چینایي لرو، هندي تکې لرو، پاکستاني دغه تکې لرو، لکه هر رقم قسم دغه تکې لرو. چینایي دي، هندي دي، پاکستاني تکې دي. نو خلکو په خپل هغه باندې بیا هغه تکې خوښوي ورته ورکوو. خپل وس مطابق باندې څوک تکې اخلي، څوک هندي اخلي، څوک چینایي اخلي. رنګونه بیا هر چا خپل ذوق ده، خپل شوق ده. څوک سره کومه خوښوي، څوک سره کومه خوښوي. نو هر سړي خپل مطابق خپل شوق ده. علاوه د دې نه چې له بهرنیو هیوادونو که هغه هند دی، پاکستان دی، نورو هیوادونه دي ګاونډي، له هغې نه دغه تکې رختونه واردېږي. افغانستان کې هم داسې کارخونې شته چې د تکې جوړوي او دلته د هیواد په دننه بیا پلورل کېږي. یاره افغانستان کې خو داسې خاص هغه نشته. لکه زیاتره مخکې تکې به زیاتره پاکستان نه راتللی، اوس زیاتره مال چې دی زموږ تجاران چې دي زیاتره مال اوس چین نه صادرېږي. لیکن په کم کمیت باندې ښه شی دغه ورته صادروي. ورته هماغه شی موږ پاکستان نه مخکې راوړ، نو قیمته به راته. اوس چې دا چین هماغه شی جوړوي، ښه شی جوړوي، ښه جینس ښه هغه باندې جوړوي. مثلا هند هم ښه تکه جوړوي. لکه اوس دا په زیاتره دکانو کې چې دا اوس چینایي مال دغه ډېره کېږي. پاکستاني لکه جینټکس ده، ټیمټکس ګریس تکه ده. نو دغسې دا پاکستاني هغه دی. نور چین اوس ماشاءالله چین ډېر ښه مال جوړوي، ډېر ښه کیفیت باندې ډېر ښه هغه جوړوي چین. بیې څه ډول دی؟ تاسو مختلفې تکې لري. تاسو وړاندې اشاره وکړه چې له بېلابېلو هیوادونو تکې افغانستان ته واردېږي. د دوی کیفیت څنګه دی او بیې څه ډول دی؟ مثبت به دغه پاکستاني تکې باندې چینایي تکه څه دی لږ ارزان هم دي. لکه اقتصادي ډول باندې راځي، ښه هغه راځي، داسې دومره هغه نه راځي. پاکستاني مثلا دا ښه تکه چې ده ګریس تکه چې ده 2500 روپۍ، نو چینایي 200 روپۍ پورې هم ورکوو، 180 هم دغه ورکوو. بس مشتري ته ګورو دغسې هغه باندې هغه سره. افغاني تیکو اخیستلو ته، پیرلو ته د ځوانانو د خلکو په ټوله کې د کندوز میشتو لیوالتیا څومره ډېره شوې ده؟ ویل کېږي مخکې کلونو کې له درېشیو نورو هغه پردیو دودونو څخه کار اخیستل کېده. اوس دغه تکو ته د خلکو لیوالتیا څومره ده؟ په کومه کچه کې ده؟ په نسبت مخکې ډول لکه جمهوریت کې څه پاتنونه به چا به درېشي کې پاتنونه به کوله. نو دا اوس اسلامي امارت چې راغلی ده، نو هر سړی ګوري کوشش کوي خپل افغاني لباس کوي، خپل افغاني جامه اغوندي. نو مخکې لکه چا به دروشي کوله، چا به څه کوه. خو اوس سیده دغه اسلامي امارت چې راغلی ده، خلک خپل دغه لباس کوي، خپل هغه کوي.
خپل هغه ته آماده دي ولونګۍ وایه ښه خولۍ په سره یې کالي ښه دروند جامه کوي اوس دغه څومره وخت کېږي چې د رخ پلورلو دغه پلورنځی لرئ په همدې کې په کار بوخت یاستئ څومره وخت کېږي 15 کاله کېږي چې دغه دوکان جوړ شوی د همدلته دغه کار دغه کوم سره له خپل کاروبار څومره خوشحاله یاست؟ شکر الحمدلله ډېر خوشحاله فضل د خدای دې موږ کار ښه ده فوق العاده ښه ده دا مثال خبره دغه 2-3 کالو کې اول خو داسې دی او لوی نعمت دا ده چې امنیت ده موږ آزادانه کار کوو روزانه ته 2 بجې د شپې پورې دغلته کار کوو دغه روزه کې البته او چې روزه نه وي بیا ته 10 بجې 11 بجو پورې کار کوو فضل د خدای هر شی معمون کې دي او موږ خوشحاله سو روزانه هیڅ مشکل نشته موږ ته او دلته چې زما څنګ کې 20 نفره کار کوي استادان دي د هر ځای د بارچي د مثال خبره د بل ولایت نه راغلی د دې ښار هلکان هم ده نو کار کوي فضل د خدای او مړی الله را روزي د خپل کور تولید دی باندې زه خوشحاله یم همدی خوشحاله ده واسکت از هر رقم قبیل در وطن ما شما جور می از واسکت‌های کنفیس جالی تیکایی چرمی ساخت وطن ما شماست کاروبار بسیار تغییر کرده است پیش کرده بسیار از دستی که امن است میتونه شرکت ها در کابل فعلا ما خود ما داریم تولیدات زیر دست خود ماست شرکت ها بسیار پیشرفت کرده بخاطر که مردم ما شما آزاد است مردم کشور ما شما آزاد است در دولت پیشین کرد نمیتونستن که گشت گذار بکنن بخاطر از اینکه یک طرف گم میشن سرگم موری بودن برای فعلا جایشان امن است مشکلی نیست پیام ما برای جوانای ما و شما اینمی است که اول دین را باید یاد بگیرن و دیگر را برسونن دومی که کاروبار باید مصروف باشه از بیکاری که شغل کاری خوبه اگر روزی در پا افغانی پیداگر هستن باید همون در پر قرائت بکنن در کشور اختر مبارک ویړمانو افغانانو یو پوزر مبارک ویړمانو افغانانو یو پوزر مبارک روزه مو خدای قبول کړه اختر مبارک اختر مبارک لیدونکو بیا هم ښه راغلاست موږ همدا شیبه د شیریني یا هم د خوږو توکو پلورنځي ته راغلي یو غواړو چې دلته هم سر ورښکاره کړو چې د خوږو توکو بازار څه ډول دی بیې څه ډول دي او د هټیوالو کاروبار په کومه کچه کې ده له نیکه مرغه یو تن هټیوال هم راسره خوا کې دی د سره خبرې کوو سلام سړی مو شئ وخت مو بخیر وعلیکم السلام بیادر جور بخیر آمدین بخیر باشین برادر قلب ډېره مننه خوشحاله اوسئ که په پیل کې نوم دې راته واخلئ نام اسم قاری فضل خدا یکی باشندگان ولایت قندوز ډېر ښه راته ووایئ چې دلته د څه شي کاروبار کوئ او څومره وخت کېږي چې دلته په کار باندې بوخت یاست کاروبار مسئله مواد اولیه است از قبیل چای گپا باز مواد اولیه فعلا همین کمپانی فضل خدا تولید وطن است نمایندگی چاکلیت در ولایت قندوز مربوط ماست کلگش افتخار وطن است کلگش تولید وطن است این چاکلیت ها کلش در وطن تولید میشه کمپانی دیرات است وایس نمایندهش در ولایت قندوز ماستیم برادر قن ډېر ښه راته ووایئ چې باختر هم را نږدې دی کاروبار مو څه ډول دی د مخکې پرتله اوس فضل خدا اهمیت است هر چیز از اهمیت میشه اهمیت است که اینمی کلش تولید وطن است دیگه کلی مردم اقتصاد مردم بسیار کیفیت این مالا سابق از ایران می آمد قیمت ولی هم مواد می بسته‌بندی در خود افغانستان میشه در خود ایران کمپانی هاست کلی فضل خدا نرخش کیفیتش از ایرانی کده بالا ولی به نزد مردم ما عرضه میکنیم به نرخ بسیار پایین تاسو یادونه وکړه چې ډېری دغه شیریني یا خوږې توکي چې دي دلته په دننه هېواد کې تولیدېږي د بیرون تولیداتو د واردات څومره راکم شوي دي او خلکو کورني تولیدات څخه څومره استفاده کوي په دې تړاو که موږ ته معلومات راکوي یک گپ از برادر قند که مردم فعلا فضل خدا آگاهی پیدا کردن و دیگه نظر به اهمیت فضل خدا کل چیزا تولید وطن است در داخل وطن تولید میشه این مالایی که می جنسا سابق کلش از ایران صادرات میشین ولی فضل خداوند به اهمیت به امارات اسلامی که آمد اهمیت و برقرار است تمام این چیزا تولید وطن است کل چاکلیت ها کل سیستم ایرانی بود فعلا در وطن تولید میشه و مردم هم از ما راضی است و کیفیت ذائقه‌اش از حیرانی بالاتر است این مشتری ها کلشون آماده هستند به خاطر ازی ما باعث نماینده هستیم در ولایت قندوز این تولید وطن است فضل خدا دغه توکي په کوم ولایتونو کې تولیدېږي او تاسو یې راوړئ او نرخونه یې څه ډول دي نرخش هم خوبش است نظر به جنس ایرانی کیفیتش هم بالاست ذائقه‌اش هم بالاست و نرخش هم مناسب است به خاطر مردم
به شرایط فعلا این کیفیت و این ذائقه برای مردم اقتصادی تمام میشه. مردم راضی است، از این مردم استفاده زیاد میکنن. کاروبار مو څه ډول دی؟ اختر ته خو ډېرې کمې ورځې پاتې د خپل کاروبار کو ته وغږېږئ چې کاروبار مو څومره غوړېدلی دی، څومره خوشحال یاستې له خپل کاروبار نه؟ فضل خدا کاروبار خوب است، غنیمت است، شکر است. در کاری که یک آدم شکر بکشه و قناعت بکنه کاروبار است. نظر به قناعت مردم است. ما شما کسی که مثال زحمت بکشه تا تلاش کنه پشت کار بگرده کار است. برادر قلب دا هم راته ووایه چې دلته خو هر ډول خلک راځي، ځینې داسې کسان وي چې په اقتصادي له اړخه کمزوري وي، څومره مراعات په پام کې نیسئ او څومره مراعات ورسره کوئ؟ بله او این حالی که به نیمه خاطر پیشتر براتون یادآوری شدیم که این جنسی وطن تولید وطن به خاطر مردم است. اینمی شالخوزایی که دمی کمپانی کارگر کار پیدا میشه برای مسائل از امی نمایندگی که ما سیم دمی ولایت قندوز کارمند مثالش کلی مردم که میان اینجا برای از اونام کار مهیا میشه. ما که میاریم زحمت میکشیم با پیسه کم میفروشیم، از پولی ما شد به صدا خانه دیگه از زمین مفاد میبرن و هم اقتصادشان خوب میشه هم در کار میغلطن. تاسو وړاندې اشاره وکړه چې دلته ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. راته ویل شي څومره کسان همدا شیبه اوسمهال په ستاسو په دغه هټیو کې په دغه شرکت کې په کار بوخت دي؟ بله دیگه این خود ما در اینجا موتر سیار داریم، بچه ها در ولسوالیا میگردد، امام صاحب میرن دیگه، ارچی میرن، قلایزال میرن، آختیپه میرن. فکر کو که دینمی خود ما قدیما شاید 12 نفر کارمند داریم که برای مردم و کار و اینمی وسایل اینمی که ما ملسی ما به 10 نفر دیگه. فضل خدا نظر به اهمیت و کاروبار خوب است، شکر است، از الله راضی است. آمد عید است، مردم میان سودا میگیرن، به فکر آرام خریداری میکنن. ماشاءالله مردم خیلی زیاد میان. دکان کې څه شی لري؟ کوم ځانګړي توکي دي چې اختر کې خلک یې اخلي؟ بیې څه ډول دي؟ ماشاءالله میبینید در دکان هر نوع شیرینی باب است، مثلا خسته باب، چاکلیت باب، دیگه قسم میوه‌جات است. به خاطر که مردم بیت کدام چیز لازم دارن هست. مردم ماشاءالله میان بیشتر میان دیگه. در ضمنش قیمتش خوب است، قیمت نیست، ارزان است نسبت به سال پار. امسال خوبتر است، مردم خوب میخرن. د ورځې څومره کسان تاسو ته راځي او دغه د اختر لپاره کوم توکي چې دي تاسو راوړي دي هغوی اخلي؟ درست تو تعداد معلوم نیست ولیکن مردم بیشتر میان، هجوم زیاد دارن، خریداری میکنن. مردم خوب است، از سال پار که بهتر مردم زیادتر شده. ماشاءالله میبینید که گیروبار هم زیاد است، در شهر خرد است، مردم ازدحام زیاد جای نمیشه، بازم مردم میان خریدن. خپل کاروبار نه څومره خوشحاله، څومره راضی هستی؟ الحمدلله 100% راضی هستیم از کار خود. مردم میان میخرن، به شوق و ذوق خود پول خرج میکنن به خاطر رونق دسترخوان خود، تا اینکه میماناشان بیان از او پذیرایی بکنن، به مو خاطر میخریداری کردن. تاسو وړاندې د دې اشاره هم وکړه چې کاروبار مو غوړېدلی دی، کاروبار مو ښه شوی دی، ګڼه ګونه هم ډېر ده، ډېر کسان راځي. علتونه یې څه دي؟ لاملونه یې څه دي؟ سلامت باشید، زنده باشین. علتی است که بسیار ماشاءالله الحمدلله آرامی است. به می خاطر شب و روز مردم میگردن به فکر آرام، به دل جمع میان سودای خود میگیرن، تا اینکه بریم با مردم این سودای خود گرفته سرزخان خود اموار میکنن، با مردم قصه صحبت و خصوصی که الله متعال به مردم دوی فرموده طبق همو گفتار خداوند متعال. افغانانو یو پوزر مبارک روزه مو خدای قبول کړه. اختر مو مبارک، اختر مو مبارک، اختر مو مبارک، اختر مو مبارک. مینا وایم د خالد نزملګرو، د خالد نزملګرو، په مینا وایم د خالد نزملګرو. زما د هیواد خپرونې درنو او خوږو لیدونکو، دلته خوا کې را سره د کندوز ولایت یو تن اوسېدونکی را سره دی. د سره غږیږو، فکر کوم چې دی ښار ته راغلی دی د اختر لپاره چمتووالی نیسي. دا چې اخلي چې اخیستې دي نور له ده څخه پوښتو. سلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړي مه شئ، ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که لومړی کې د افغانستان ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان ورپېژنې. محمد کریم علي خیل یم، د کندوز ولایت اوسېدونکی. ډېر ښه. راته ووایه چې څنګه راغلی یاستې ښار ته؟ ما چې ولیدلې لګیا وې، سودا مو اخیسته، چې مو واخیسته د اختر لپاره؟
ډیره مننه حواله راغلی نو د اختر مخه ده او نن فکر کوم د روزي هغه 18مه ورځ ده نو کوشش کوو چې د اختر لپاره بعضې شیان لکه د وچه میوه د بعضې د شیریني باب اختر لپاره اخلو او انشاءالله کوشش کوو چې دلته نور شیان چې ځان لپاره ضرورت دي لکه جامې بوټان دا شیان به انشاءالله اخلو تر څنګ کې به غواړو چې انشاءالله د جوس میوه د شیان هم نور واخلو کور لپاره ډېر ښه راته ووایه چې د اختر لپاره کوم ځانګړي توکي د کندز میشتې هغې رانیسي اختر کې له هغوی څخه استفاده کوي کوم ځانګړي توکي دي معمولا اول خو دا وچه میوه ده خلک ډېره استفاده کوي جوس دي له دې نه خلک وړي استفاده کوي لکه د کیک کلچې دي او د سره څنګ کې تازه میوه ده وچه میوه ده چې سړی په خپل دسترخوانونو باندې کیدي او انشاءالله نور شیان دي جنسونه دي چې هغه وړي خلک ته په کور کې لږ استفاده کوي انشاءالله اختر ته څومره خوشحاله خپل ځان لپاره د څه اخیستې دي بوټ جامې خولۍ کوم څه دي اخیستې ځان لپاره ډېره مننه ولا ډېر خوشحاله یو د دې لپاره چې مبارکه میاشت ده روزه مو نیولې ده او بعد دې به انشاءالله ځان لپاره جامې کورتۍ بوټونه هر شی اخیستي د فامیل لپاره به یې اخلو او انشاءالله څه ضرورت نور شیان دي د کور لپاره هغه به م اخلو انشاءالله دا هم راته ووایه چې اوس په همدې اختر کې اخترۍ اوس له خلکو ته اخلي که خلکو ته یې ورکوي اخترۍ نه اوس خو د موږ وخت تېر ده خو موږ به ماشومانو ته ورکوو موږ به ماشومانو ته اخترۍ ورکوو خپل ماشومتوب یادېږي کله دې هم چا نه اخترۍ اخیستې دی پلار نه مشر ورور نه ترونو نه کله دې اخترۍ اخیستې خاطره کومه جالبه خاطره لري بالکل بالکل ولې نه له ورور هغه نه م اخیستی ترونو نه م اخیستی ماماګانو نه م اخیستی ده خامخا کومه جالبه خاطره ونه لري والا په ذهن کې مې نه جالبه خاطره هم په ذهن کې نشته بیې ماشاءالله اوس مناسبه دي لکه مخکې دا ډالر هم ډېر جګ ول اوس ډالرونه هم راټیټ شوي دي او نرخونه بیې ماشاءالله ښې دي او بل اکثریت دوکانونو کې چې وګورو ټول اوس داخلي تولیدات دي له خارجه نه راځي دا داخلي تولیدات نسبت له خارجي تولیداتو نه بیې هغه دي ټیټې دي او نرخونه مناسبه دي انشاءالله د دې وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایه چې اختر هم را نږدې دی کوچني اختر کې به چېرته د ژکار لپاره ځئ کندوز کومې تفریحي سیمې لري له خیره تاسو هلته ورځئ او اختر له خپلو ملګرو سره ځوانانو سره په خوشحالۍ تیروي او نمانځئ ډېره مننه اوله خو به په دې اوله ورځ د اخترو کې خو به د خپلو دوستانو ته کره ورځو او به په درېیمه د اختر به د ابدان دشته مشهوره دشته د سړی دلته ځي دغه امام صاحب ولسوالۍ د هلته به چکر ځو نو دغه کومې تفریحي سیمې چې معلومونه درته واخلي ته به ځو له ملګرو سره هلته به خپل دغه رخصتیو نه به خوند اخلو د یو ځوان په توګه نورو ځوانانو ته څه پیغام لري اختر کې معمولا ځینې ځوانان دي موټرونه موټرسایکلونه ډېر تیز چلوي سرعت نه کار اخلي هغوی ته هم پیغام څه دی چې له احتیاط نه کار واخلي او خدای مکړه چې خوښي غم بدله نه شي خوښي په غم بدله نه شي ټولو ځوانانو هم دا هیله ده چې دا د خوشحالۍ ورځې دي باید ډېر په خوښۍ سره یې ولمانځي د خپلو خپلوانو دوستانو د ملګرو کره لاړ شي او بیا سره چې کوم نومونه ما ته واخلي لکه د ابدان دشته ده یا د نورې ساحې ته دي د ملګرو سره په ګډه لاړ شي او هلته دې کینې له خپل رخصتیو نه د ګټه واخلي او یو مجلس دې ورسره وکړي او له دا بېځایه ډرایوینګ نه یا مثلا ډېر تیز چلولو نه ډډه وکړي چې خدای ناخواسته کوم مشکل ورته جوړ نه شي او دغه خوښي په غم بدله نه شي دغه د نو کاکا هم تاسې ګورئ چې کیمرې مخ ته تېر شو خیر په هر صورت دا هم راته ووایه چې کله تاسو له خپلو ملګرو سره خفه شوي یاستئ کله چې اختر رسېدلی بېرته تاسو ورسره خوشحالي شوي یاستئ پخلاینه مو کړې ده کله داسې پېښ شوي دي بالکل دا کلاس فیلو د موږ صنف هغه صنفیان بعضې وخت خفه یو د بل ملګری راولي ځان سره یا موږ ورسو بېرته هم دغه اختر د دغه پیلامه کېږي چې موږ هغو سره بېرته روغه جوړه وکړو او مجلس هغو سره وکړو امروز آمدیم البته در این دکان به خاطر لباس یا جامعه تکه ایدی آماده بسازیم به همون خاطر اینجا ما تشریف آوردیم یوه جوړه دې اخیستې دوه جوړې یې دې اخیستې دي دو جوړې دې اخیستې بله او کوم رنګونه دي رنگا خب مختلف رنگا زیاد است خو اما رنگای روشن که است مطابق ذوق ما را انتخاب کردیم کوم رنګونه ډېر خوښیږي رنگای آبی و سفید
نرخونه څنګه دي د تیرو کلونو پرتله مناسب دي او که څنګه؟ خوب است، نرخ‌ها مناسب است. نظر به سالهای پیش نرخ‌ها مناسب است، معیاری برابر هستند. یقینا در خود کدام شکی نیست که در اون وقتایی که قبل سالهای قبل بیشتر می جوانا و نوجوانای ما و شما روی آوردن بودن با لباس‌های خارجی مثلا کورت پتلون یا لباس‌های دیگه، اما در این اواخر خوب است، مردم توجهشون بیشتر به رسم و عنعنات وطنی مبذول شده، دیگه بیشتر لباس‌های وطنی و عنعنات وطنی خود ما و شما را انتخاب میکنن. د کالیو نه علاوه نور څه مو اخیستي اخته لپاره مو څومره چمتووالی نیولې؟ دیگه چیزای بعدی را باز انشالله در نزدیکای که یک شب یا دو شب که مان بعدا میگیریم. او چیرته به ځئ د کومو سیمو ته به ځئ؟ پسرلی دی هوا هم مناسبه ده، چیرته به ځئ؟ روزای ده خو ما و شما قسمی که امور رسم و رواج ما و شما محیط و ماحول و اجتماعی خود سپری میکنیم و بعد از او باز پروگرام‌های خارج از ولایت هاست انشالله بعدا با تنظیم میکنیم. حاجی احمدالله روحانی سم از ولایت تخار که امروز به خاطر بود ظرفایی که ضرورت داشتیم که آمدیم به ولایت قندوز که زون صفات شمال شرق است که ظرفایی که قابل پسندیم است خریداری بکنیم ببریم به طرف خانه. دیگه فرهنگ خصوصا مردم ما سمت شمال هم است که آمادگی ماه مبارک رمضان است، در عقب دی که عید میاد دیگه اول لباس برای خود تیار میکنن، برای خود، برای طفلای خود، اعضای فامیل. بعد از او آمادگی ظرف هم میگیرن که چه قسم ظرف به خانه آماده شود برای زرقان به خاطر میمونای عزیزی که از دوست و آشنا و همسایه و قوم از دور نزدیک میان به خاطر عید مبارکی. با اون ظرفای خاص میگیریم دیگه برایشان آمادگی دیگه میوه است و هم میوه خشک است و هم میوه تر است و دیگه این آمادگی که در عید ماه مبارک رمضان گرفته میشه این عنعنات وطنی ماست. اگه تا فرش خانه را تبدیل میکنه، قالین یا توشک پرده را تبدیل میکنن، میگه دایی پارسال بود امسال شیپی نوش آمده شیپی نوش شد. ولی ما پارسال ظرفی که پارسال گرفته بودم ولی امسال من بسیار ظرفای جدید آمده، ولی ما تو ظرف کلگی دیدم من یک ظرف جدید دیگر بگیرم، ولی که من بازار میبینیم بسیار قیمت. ولو که سابق تالی بسیار فرق میکنه که وقت ما اصلا طفل بودیم که عید میشد بسیار خوشحال میشدیم، با صندوق خود به گشتک میبریم دوستا و قوما و همسایه را دید و دید میکردیم. ولی امروز هم فضل خدا یک در مصرف بالا رفته. ما تمام شهروندان خدمتی را میکنیم که یک در اصرف نکنند، دیگه چیزی را خریداری بکنن که بسیار با قیمت ارزان باشه. دیگه چرا ما و شما یک چیز میخریم مثال ولی میودون میره 3000 میگه، یک گفت که یک ایده موتیر کنیم دیگه پس بریم در بازار 1000 بگویم کس نمیخره. حالا میبره ما و شما در نمیش شدان پرستان پرتازیم عزت میمان میشه. ولی ما میبینیم که کمیانات وطن میبینیم میگه والا اوی رقمی بود نباید من رقمی باشم، یکی دیگه کده بهترتر میگه مصرف ما باید بالا باشه، سرخانی ما بالا باشه. و همین خداوند شکرگزار هستیم که اول الحمدلله امنیت است، آرامی است، صلح و صفا در هر ولایت میریم شب و روز الحمدلله هیچ گپی نیست. هر جای میریم پلیس در خدمت ملت است، با تامین امنیت ملت است، الحمدلله چک پاینا در هر جای است. اینی به خودش یک خوشبختی است که شکرگزار هستیم خداوند یک امنیت و آرامی را سرتاسری در افغانستان مهیا ساخته. این ما شکرگزار هستیم. دیگه این عنعناتی دیگه به خودتون بهتر معلوم است که هر چقدر زیباتر و خوبتر جلوه بتیمش همونقدر مقبول معلوم میشه. جنت اشکلا صادر دی، جنت اشکلا صادر دی، وجمی د پوسرلی درون سحر مبارک، وجمی د پوسرلی درون سحر مبارک، روزه مخدای قبول کړه اختر مبارک، اختر مبارک، اختر مبارک، اختر. د افغانستان ملي ټلویزیون خوږو او درنو لیدونکو دا وه زما هیواد خپرونه چې کوچني اختر ته د کندوز میشتو چمتووالی همداشان د رخ پلورونکو خیاطانو کاروبار ته ځانګړی شوی.
دا چې افغانستان کې امنیت خوندي دی په ټول افغانستان کې د امن صادر خور دی نو غوښتنه پیغام ده چې د اختر ورځ په خوښیو سره ونمانځئ. هغه ځوانان چې په کوچنیو مسایلو موضوعاتو باندې خفه وي نو ښه موقع ده چې په همدې کوچني اختر کې تاسو پخلا شئ او دغه اختر په خوښیو سره ونمانځئ. پسرلی دی، اختر دی، نو هڅه وکړئ چې تفریحي سیمو ته لاړ شئ او دغه اختر له ځوانانو سره له همزولو سره په ډېر ښه ډول په خوښیو سره ونمانځئ. تاسو ته ښه اختر او اختر مبارک شه.